نن سبا خو پولیس او حکومت چې کوم دی خاص کر زمون په مردان کې په 400 کې په پیښور کې د ټیک ټاکرانو پس هم راغسته ده کنه چا چې په فحاشي پیلاوله او په دې میډیا باندې به زمونږ نوې کول چې دا به گمراه کوو فحاشي به پیلاوله نو په داسې صورت کې دغه پولیس والا چې دې ته سلام پیش کوم او په دې باندې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه په 13 جمعه کې ډیره بهترینه تفسیره کړی دا تاسو ټول هغه تفسیره د هغې خامخا د هغې بیان واورئ هغې په ډېره زیاته بهترینه تفسیره کړې ده او ما چې کله هغه ما بار بار څو پیرې مې واورېده او ما ترې نه ډېره زیاته مزه واخیسته نو تاسو هم د هغې هغه بیان لازما واورئ نو هغې چې دې ټیک ټاکران چې کوم دي دا چا چې فحاشي پیلاوله په دې کې تاسو داسې څیزونه مخې ته راله چې دا ذهن ورته حیران شي چې دا وګوره زمونږ دا خلک چې کوم دي دا په څومره په تیاره کې پراته دي بله ورځ په دغه کاروایۍ کې چې دا کاروایانې شروع کړي دي نو په هغې کې یو ټیک ټاکر په ثوابۍ کې نیولی دی کله چې هغه ګرفتار کړی دی نو هغه ظالم به داسې کار کوو چې په دې ټیک ټاک به راته نو د ځان نه به یې جینۍ جوړه کړې وه باقاعده مخ به یې پټ کړی و میک اپ به یې کړی د زنانو جامې به چولې وي او د زنانو په شکل کې به راته چې کله بیا هغه د شیخ صاحب هغه بیان ماته یو ملګري راولېږه هغه راته دا خبره وکړه نو استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې بیان چې راته کوم ملګري راولېږه نو هغه راته دا خبره وکړه چې ثوابې د ثوابې دی او دا مسله چې کوم ده نو دا په بامخیلو کې راغلې ده وایي په بامخیلو ثوابې کې زمونږ دلته وایي یو ټیک ټاکر پکې وایي ګیر شوی دی وایي هغه چې دی چې کله یې ګیر کړ نو په ټیک ټاک باندې به خلک ګمراه کوله نو د ځان یې جینۍ جوړه کړه او خلکو به ورته ګفټونه او خلکو به ورته پیسې او یو څه بل څه د هر څه به ورته رالېږل وایي چې کله پولیسو گرفتار کړو چې معلومات یې وکړو نو غالبا وایي د هغه هلک دی او عبدالمعز که څه نوم یې موی دی باقاعده پته یې ویو لګېده نو دا زمونږ د قوم چې کوم دی دا په کوم طرف روان دی څومره ګمراه یې کړه دا هلک او دا چې کوم دی دا هلک د ثوابې بامخیلو طرف د هلک چې دی دا ټیک ټاک باندې چې ځانه جینۍ جوړه کړې وه چا چې په سوشل میډیا ځانه جینۍ جوړه کړي نو د مور او پلار چې کوم دی چې دی پیدا شو نو په ده باندې به خوشحالۍ کړي چې مونږ را هلک پیدا شو نارینه پیدا شو د ده رشته دارانو به هم په ده باندې خوشحالۍ کړي او یو بل له به مبارکۍ ورکړي هغه پیدا شوی خو هلک خو د ځانه په سوشل میډیا باندې جینۍ جوړه کړې ده خلک د جینکو په شکل کې د ځانې روپ هغه اختیار کړی دی او په هغې کې د نوجوانان دا ګمراه کوي او د مسلمانان او د پښتانه لوټ کوي د دې خلکو به ته څه ووایې نو تاسو ته زه بیا وایم چې د استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه د 13 جمعې د ټیک ټاکرانو باره کې چې کوم بیان کړی دی نو هغه لازما تاسو واورئ بل چې کوم هغه پیر صاحب راځي په ټیک ټاک د هغه په باره کې هغه ته چې کوم القابات ورکړي او د هغه په باره کې چې کوم دغه ویلي د هغې نه به تاسو خوند او مزې لازما واخلئ هغه تاسو خامخا واورئ ډېره بهترینه تجزیه په دې کړې ده نو زه بیا چې کوم ده زمونږ د پولیسو مشران دي رونه دي چا چې د دې خلاف دا دغه شروع کړی هغې ته مونږ سلام پیش کوو او د ټول زمونږ چې څومره علما کرام دي د ټولو د طرف نه زه هغې ته خراج تحسین پیش کوم چې دا په حاشي پیلاولو والا دا څوک چې په دغه باندې کنځلې کوي یو څه بل څه اول په دغه باندې داسې لګیایي چې زه نو څوک منم او نه څوک چې دی ما د دې کار نه منې کولی شي زما خپل کار دی دا کار اوچتې اوچتې به وي خو چې پولیسو ګیر کړه بیا خو ښکلې ټوپۍ سپینې په سر کړي او بیا وایي چې یاره بس زما نه غلطي شوې او ما به دا چل کو ما به دا چل کو نو دا د ډب مسلمانان خلک دی نو استاد محترم به ډېره بهترینه تفسیره کړې ده هغه تاسو ټول واورئ او مزې ترې نه واخلئ ډېرې بهترینې خبرې په هغې کې کړي دي